نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه باب تحريم عقوق وقطيعة الرحم بعد بیان د حرمت د نافرمانی کې عقوق معنا د نافرمانی خلق ویل کدا بچي مور پلار عاقړه دی عاقړه معنا د مور پلار نافرمان دی وقطيعه الرحم او خپل ولی پر کول چې دا دواړه حرام دي هم نافرمانی حرام ده هم د خپل ولی پر کول حرام دي امام نووي رحم الله د خپل عادت موافق د باب د اثبات د پر اول ایتونه راوړي بیا حدیث قال الله تعالی الله تبارک وتعالى فرمای وهل عسیتم نزدید ان تولیتم کچرت تاسو مخواړون تفسدو فی الارض تاسو په فساد خور کې پزمکه کې وتقطعوا ارحامکم او پرې بک خپل ولی اولئک الذین لعنهم الله داغه کسان دي چې الله پاغي باندې لعنت کړی دی فاصمهم واعمى ابصارهم کانه کړی دی وړاندې کړی دی داغه سترګې سورۃ محمد 22 او 30 نمبر آیات کې مقصد دا دی چې الله زجر ورکړي هغه چاته چې هغه قطيعة الرحم خپل ولی پرې کوي وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمای والذین ينقضون عهد الله هغه کسان چې ماتوي وعده د الله من بعد میثاق رشتا د پوخوالي د لوزنا ويقطعون پرېکوي ما امر الله به هغه چې الله حکم کړی پاغه سره یو سره چې فیوسته کوي شیدونه فلر دی ورانه کوي پزمکه کې اولائک لهم اللعنت الله فرمای دا کسان د دې لپاره لعنت ده ولهم سوء الدار او د دې لپاره بد کور ده سورۃ رعد 15 نمبر آیات وقال تعالی الله تبارک وتعالى فرمای وقضى ربك استرب دا فیصله کړل الله تعبدو الا اياه چې تاسو به عبادت نه کوئ سوا د الله نه بل چا وبالوالدین احسان او کوئ د مور پلار سره ښېګړه اما یبلغن عندک الکبر کچرته ورسېده ستا سره بوډاوالي ته احدهما یو د مور پلار نه او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف الله فرمای اف کلمه مرتم استعمال وا ولا تنهرهما وميرتا وقل لهما قولا كريما وای مور پلار ته نرم وینا چې خپه نشي د مور پلار عزت وقفل لهما جناح الذل کته مور پلار ته وزر د جزاء من الرحمت د وجد رحمتنا شفقتنا وقل رب ارحمهما وایا یا الله زما په دې مور او پلار باندې رحم وکي کما ربیانی صغیرا لکه زما تربیت چې کړې په ماشوموالي کې سورې اسراء آیات نمبر 3 د ایتونو کې مقصد احترام ادب دی ښه ادب د هر چا ځان له ځان له ادب دی د استاد ځان له ادبي د مشر ځان له ادبي د مور پلار ځان لا ادبي ادب خو صفت دی دا ځان کې پیدا کوي ښه بې ادبي کله مه کوئ علما فرمایي کوم انسان چې بې ادبي کوي د مثال هسې دی لکه یو روح کې چې یو جسد کې چې روح نه وي د انسان عزت ادب کې دی عبدالله بن مبارک به فرمایلی چې څوک په ادب کې سستی کوي عوقب بحرمان السنن الله به دا د سنت طریقو نه محروم کړي ابو علی رحم الله فرمایي انسان چې کله په بستر به ادبي کوله دروازې ته شړه
واذا سال دب على الباب رد الى سیاسه الدواب. دروازه کې بيدبي کوله غویانو سره تړه. بيدب انسان او د غوی پرخ نشته. وعن ابي بکر نفع ابن الحارث رضی الله عنه روایت ده قال فرمایدا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا ونبئکم باکبر الکبائر. ایزه تاسو ته خبر نه در کوم په غټو ګناونو باندې ثلاثن درې. قلنا مغل بلاولن یا رسول الله قال ول الاشراك بالله شرک ول د الله سره او حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی. وکانه متکیا غتکیا والے فجلس ناس وقال وی فرمایل وقول الزور وشهاده الزور. د دروغ وینا او د دروغ گواہی. الا وقول الزور وشهاده الزور. فما زال يكررها من شهدت تکرار کو حتى قلنا ليته سكتا. تر دې چې موږ ول کاش کې پیغمبر غلی شوی. متفق علیه. وګوره د مور پلار نافرمانی دا عظیم جرم بلکې ګناه کبیره ده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر كبيره گناونه الاشراك بالله شرک ول د الله سره دی. حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی. وقتل النفس وجل د نفس دی. والیمین الغموس او د دروغ قسم. رواه البخاري. الیمین الغموس چاته وی التي يحلفها كاذبا عامدا. یو سړی په دروغ قصدا قسم وخوري. سميت غموسا. دي ته غموس ځکه وی لانها تغمس الحالف في الاسم. ځکه دا غپور کوي قسم خورون کې لا په ګناه کې. تغمس الحالف غپکې دا قسم خورون کې په دروغو کې. نو دا غپکې فی الاسم په ګناه کې په کبیره ګناه کې نه باسي. او د دې وجه نه به الله پاک دا انسان جهنم ته بوزي. ګناهونه دوه قسم دي. یو کبایر دی او صغایر. بعض علماء به دا ویلي کبایر ودي چا ویلي ویا دي. امام زهبي کتاب لیکل الکبایر په نوم. چا دا ویلي وسو دي. الزواجر عن الاقتراف الكبائر د علامه هیتمی کتاب دی ابن حجر. سیداره چې د دې تعداد معلوم نه دی خو ګناه کبیره غټه صغیره واړه. به د دې په فرق کې د علماء ډېر اقوال دي. د کې مراجعه دره چې دا معلوم نه دي. بعضی معلوم دي ټول نه دي معلوم. دا غي وجه دار چې هرې ګناه ته په دې نیت وګور چې لکه دا کبیره چرته نه. وعنه دام دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله پیغمبر فرمایلی من الکبائر کبیره گناهونه شتم الرجل والديه. سړی کنځلې کول مور پلار ته. قالو یا رسول الله او هل یشتم الرجل والديه. سړی مور پلار ته کنځلې کوي. قال ولنا ماو یسب ابا الرجل. دا کنځلې وکي پلار د سړی ته. فیسب ابا هغه د پلار ته وکي. ويسب مولا ولا مرتا کنزلی وکي. فیسب مولا ولا مرتا کنزلی وکي. متفق علیه. دلته ویلی چې هل يشتم وهل يشتم الرجل والديه. قال نعم. يسب ابا الرجل. دا ابا الرجل ولې د ابو الرجل ولې نه دی ویلی. یو کس جواب راکړي. يسب ابا الرجل ولې د ابو الرجل ولې نه وی. دا مفعول به د پاره د چا دی. یسبو د پاره دی. نو دې کې څه خبره ده. څه مشکل لولې. اسماء سته مکبره د دې نسب پالب سره ده. حالات نسبی کې با الف راځي. وفي روایت بل روایت کې راځي ان من اکبر الکبائر. یقینا غټ ګناہوں نه دا اعلان الرجل والديه. سره لعنت په مور پلار ویل شي. یا رسول الله کیف اعلان الرجل والديه. په مور پلار څنګه لعنت وی. قال ویل یسب بابا الرجل. دا شریف پلار ته کنځلې کوي. فیسب بابا او غیر پلار ته کوي. ويسب امه. دا ول مور ته کنځلې کوي. فیسب امه او غیر مور ته کنځلې کوي. روایت بخاری مسلم کې راغله. معلومه شو انسان لپاره د چا مور پلار ته کنځلې مکه وغنه به بستاغی ته وي. وعن ابي محمد جبیر ابن مطعم رضی الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله پیغمبر فرمایلی دی لا يدخل الجنه قاطع. جنت باغ سړی نه چې خپل ولی پرې کوي
قال سفیان فی روایته یعنی قاطع الرحم خپلولی پرې کوي متفق علیه څوک تاسو کشته قاطعون څه وزن دی څه صيغه ده کم باب دی پاتې اوس ودرېږه شابه راشه نږدې زر زر قاطعون څه وزن دی څه صيغه ده اسم فاعل کومه صيغه ده ټوله صيغه وایا واحد مذکر غائب اسم فاعل کشته خاص صيغه واحد مذکر چی شی دی اسم فاعل مجرد ده که مزید مجرد کم باب دی ده قطع یقطعو قطع يقطع قطع فعل يقطع يفعل نصر ينصر باب دیکھا روایت بخاری مسلم کې راغلی دی